پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اختر په منځ کې په اولني رکعت کې 7 تکبیرونه وي او په دویم کې به 15 وي. دا حدیث امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام دارمي راوړی. اوس دلته تکبیرونو مسله راغله. هغه تکبیرونه چې هغې ته زواید وایي، زیاتي تکبیرونه د اختر په منځ کې شته که دې کې د علماو 2 قوله دي چې څو تکبیرونه دي. جمهور العلماء دا وایي، جمهور العلماء، اکثر علماء او د 3 مذهبونو والم مونږ ته خلک وایي تاسو مذهبونه نه منئ که نه، 3 مذهبونو والم دا وایي. او دا قول د عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، ابو سعيد الخدري، ابو هريره، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، او د مدینه فقهاء 7 او امام بخاري، امام ابن تیمیه، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین او جمهور العلماء، اکثر علماء دا قول دی چې په اولني رکعت کې 7 تکبیرونه دي او په دویم کې 15 دي. په اولني کې د تکبیر تحریمي نه بعد دي او د قرت نه مخکې دي، او په دویم رکعت کې چې ورته ودرېدي او تکبیر دې وکړو د هغې نه بعد او د قرت نه مخکې بیا 15 دي. دویم قول دا دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او د بعضو علماو چې په اولني کې 3 تکبیرونه دي تکبیر نه بعد، او په دویم کې 3 دي د قرت نه بعد. دا طریقه هم لیدلی چې ته که نه دی عامه دا طریقه ده نو مسله خو واوره که نه اول خو مسله واوره. زما تاسو نه تپوس کوم دا طریقه تاسو ته معلومه ده که نه ده؟ نو بعضو تعجب وکړو عامه دا طریقه کې عامه دا طریقه ده. اوس هغه چې یو سړی همیشه نه سلفیانو په جومات کې لمونځ کوي او د هغوی عیدګاه ته ځي، جدا مسله. ما وایي جمهور العلماء قول او هغوی سره مرفوع حدیثونه صحیح او د صحابه کرامو آثار دي ورسره ډېر شي. دا دویم قول چې دی په دې کې مرفوع کمزوري حدیثونه او بعض آثار دي، نو هغه قول چې زورور دی او راجح دی په اعتبار د دلیل، په اعتبار د دلیل د مضبوطوالي او د هغوی سره حدیثونه دي مرفوع مضبوط صحیح سند والا حدیثونه دي. او زمون کار د دلیل سره دی، دلیل چې چا سره و موږ په خبره باندې عمل کوو. نو که چا په دې دویمه طریقه باندې عمل وکړو، خصوصا کوم چې عوام د علم ورته شي، موږ دا نه وایو چې مونځ دې ونه شو. موږ دې کې علمي مجلس کې ناست یو، دا علمي مجلس دی، د علمي مسایل بیانېږي. راجح قول چې هغوی سره مضبوط دلایل دي هغه د جمهور العلماء قول دی، د اکثر علماو، د اکثر امامان، چې اولني رکعت کې 7 تکبیرونه دي او په دویم کې 15. نو څو شو ټول؟ په اولني کې څو شو؟ د تکبیر تحریمي سره 8 شو، او په دې دویم کې د دغه تکبیر سره چې تکبیر القیام ورته وایي د ودرېدو د تکبیر، د هغې سره څو شو؟ 6 شو. تکبیر تحریمات چې ته مانځه کې ودرې الله اکبر، دا خو تکبیر تحریمات بې دې نه بعد ووایي، اگر که دا مسله مې اختلافي ده، بعض علما وایي اووه د هغې سره دي. والله اعلم دلایلونه دې سره ښکاري. بعض علما هغې له ترجیح ورکوي، بعض دې له ترجیح ورکوي چې دا د هغې نه علاوه دي ووایه. الله اکبر به ووایي، بیا به د هغې نه بعد 7 تکبیرونه وي. بیا چې کله د اولني رکعت نه دویم ته راپاسي الله اکبر تکبیر القیام ورته وایي، چې دا یې وکړو د دې نه بعد بیا 15 تکبیرونه دي. دلته دا مسله چې د دې حکم څه دی، دا واجب دی که سنت دی؟ نو دا سنت دی د دلایلو په رڼا کې. حکم د دې تکبیراتو څه دی؟ دا سنت دی. چې کله ورته موږ سنت ووایو نو بیا یو څو مسلې راووتې. ګوره یو مسله ده، یو مسله که دا د چا نه پاتې شو
نو مونځ کې نقصان نه راځي لکه سنت دی ورته ووایي یوه شو دویمه که دا د چا نه پاتې شو نو په دې باندې سجده سهو نشته په دې سجده سهو نشته دریم منځ کې چې شریک شوي د امام سره کم تکبیر نه اقه تکبیر وایه هغه ساړه چې کم دي د هغې وخت تېر شوی دی سنت دی بس وخت خپل ځای څه دی خپل ځای تېر شوی لکه اوس ته د امام سره شریک شوې په څلورم تکبیر کې بس د دې نه بعد چې کم دي هغه د سره ووایه او هغه شاته چې هغه څه شو هغه پاتې شو ولې پاتې شو سنت دی سنت دی او زید هغه سنتو څه شو لړ پاتې شو چې زی پاتې شو هغه سنت هم پاتې شو پوه شوې په دې خبره په دې باندې ډېر مولیان هم نه پوهېږي ما تاسو ته یو قصه کړې وه یو مولوي صاحب اختر مونځ یې کو هلته ملک کې د تکبیرونه چې هېر شو نو بیا خو خلک هم غلي پاتې شوي دي څو غریبان هلته ما تاسو ته وایي چې د اکثر مسلې په دې خلک نه پوهېږي تکبیرونه چې هېر شو په دې تحیت باندې ناست سلام یې ګرځو دکه ټیم اله ایمان وایه تکبیرونه یې هېر دي دی ووایي په ټیم اله ایمان وایه تکبیرونه یې هېر دي سلام یې لا نه وګرځولی بس بیا پاڅېدو بیا یې مونځ وکړو ټول مونځ یې درسره وکړو نو ستا غریب ته دا پته نه وه چې دې حکم څه دی او بل که بالفرض واجب ورته وی که واجب ورته وی نو سجده سهو هم کار کولی شو بیا که واجب ورته وی نو سجده سهو نو ټول لمونځ یې د سر نیولی کو او بیا د منځه په دوران کې دا خبرې کول زما نو خو دغه پاتې شو نو دا اهمې مسلې یادې کړي